بلوڅ ملتپالو بیا پر پاکستاني پوځیانو اور بل کړی. دا چې څنګه نو همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بلوڅ ملتپالو نن بیا پر پاکستاني پوځیانو 2 مرګوني بریدونه کړي چې پکې 7 تنه وژل شوي او 3 تنه نور یې مرګوني ټپیان دي. بلوڅ ملتپال ویلي چې لومړی برید یې د بلوچستان د پنجګورم په پارم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر کړی دی چې 4 واړه سپاره پوځیان پکې ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی زیاته کړې چې دوهم برید بیا د بلوچستان د بولان په پیر اسماعیل سیمه کې شوی دی او د پوځیانو یو موټر په ایښودل شوي ماین ختلی. په دې برید کې یو پوځي وژل شوی او بل ټپي و، خو سیمې ته چې مرستندویه پوځیان رسېدلي پسې بله چاودنه شوې چې 2 تنه پکې وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. بلوڅ ملتپال وایي چې د چاودنو کې دواړه موټرې هم سوځېدلې دي او د کارونې وړ نه دي. بلوڅ ملتپال وایي تر هغې به دغسې چاودنې او بریدونه دوام لري تر کله چې بلوچستان آزاد کړی نه وي. هغوی زیاتوي چې د پاکستاني پوځ لخوا دوی زرګونو بلوڅان وژل شوي، ورک شوي او ځپل شوي دي چې دوی به یې کله له انتقام اخیستو لاس په سر نه شي. د بلوچستان خلکو له کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې د پورې غاړې د پښتنو په شان د پاکستان خلاف د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پاکستان د بلوڅانو نسل وژنه پیل کړې. تر دې وړاندې د بلوڅانو سراسري ټولنې ویلي وو چې پاکستاني پوځ په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو د ځپلو تر نامه لاندې نسل وژنه پیل کړې ده. دوی زیاته کړې چې په وروستیو 2 کلونو کې له 10,000 ډیر بلوڅ ملتپال ځوانان ترې تم شوي او د پاکستاني پوځ له لوري بېرحمانه ډول وژل کیږي. بلوڅان چې له کلونو را په دې خوا په پاکستان د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له لوري تر فشار لاندې دي. د بلوڅانو سرتاسري ټولنه وایي پاکستان حکومت ترې ان د ژوند لومړني حقونه هم اخیستي او له ډېرې سترو اقتصادي پروژو څخه محروم شوي دي.